په روژه مبارکه کې مسلمان باید د اشراق د لمانځه، د ساشت د لمانځه او دا شان د اوابین د لمانځه زیات اهتمام وکوي، ځکه چې د دغه نوافلو په روژه مبارکه کې د فرضو په درجه ثواب انسان ته ورکول کیږي. نو دا یو فرصت دی، دا یو غنیمت دی، دا یو چانس دی. مسلمان د دې چانس او فرصت او غنیمت څخه باید ګټه پورته کړي. د اشراق د لمانځه وخت چې کله لمر راوخیږي 15 منټه یا 20 منټه تیر سي، بس دا د اشراق د لمانځه وخت شروع دی. نو 2 رکعات نفل د اشراق په نامه باندې وکوه. نوره طریقه ټول دغسې د لکه د عام نفلونه چې موږ او تاسې کوو، بس دغه 2 رکعاته د اشراق په نیت باندې کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي، په مشکات المصابیح کې حدیث راځي چې کله څوک د اشراق 2 رکعاته نفل وکي، هغه ته د یو قبول شوي حج او یوې قبول شوي عمرې ثواب رسیږي. نو دا څومره اسانه عمل دی او زیات ثواب دی. نو دغه ثواب باید مسلمان د لاسه ورنه کړي. نو دا د اشراق د لمانځه وخت 1 غنټه وخت لري. مثلا چې کله لمر راوخیږي د هغه نه وروسته 20 منټه تیر سي، نو بس د اشراق وخت شروع دی 1 غنټه. ته د اشراق په نیت باندې دا نفل کولی شي. د هغه نه بعد بیا د ساشت وخت شروع کیږي، د ساشت لمونځ ورته وایي. بیا دغه نوافل کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم به دا کول، کله 2 رکعاته، کله 4 رکعاته، یا د 4 رکعاتونو نه زیات تر 12 رکعاتو پورې کیږي. مشکات المصابیح کې دا حدیث راځي. امام غزالی رحمه الله د دې په باره کې وایي چې د ساشت لمونځ 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا د دې نه زیات څوک وکړي، رد المحتار کې راځي تر 8 رکعاتو وسي، نو افضله دا دی. نو د دې په باره کې هم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي درداء رضی الله عنه د دې حدیث راوي دی چې کم څوک د ساشت 2 رکعاته وکړي، نو د هغه نوم به د غافلینو د لیست څخه ډیلیټ شي، حذف بشي، ختم بشي. هغه نوم به د غافلینو د لیست نه بیا ووځي. او کم څوک چې دا د ساشت لمونځ 4 رکعاته وکړي، نو د هغه نوم به د عابدینو په لیست کې داخل شي، د عبادت کوونکو په لیست کې به بیا د هغه نوم داخلیږي، د هغو په فهرست کې به د ده نوم راځي. او که چا 8 رکعاته وکړله، نو د ده نوم به بیا د قانتینو په لیست کې راځي، یعنی د الله رب العزال امر منونکي فرمانبردار خلک د هغې په لیست او فهرست کې به د ده نوم ولیکل شي. او که چا 12 رکعاته دا د ساشت نفل وکړل، نو الله رب العزال به ده ته په جنت کې یو کور ورکوي. مراقب الفلاح کې دا حدیث نقل شوی دی. نو د دې وخت بیا تقریبا چې لمر پر سر باندې درېږي، د زوال چې ورته وایي، بیا چې کله مکروه وخت شروع کیږي، تر دې وخته پورې بیا ته د ساشت دا نیت کولی سي، دا نفلونه کولی شي. او د هغه رنګه د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې 4 رکعاته سنت زواید کیږي. د مازدیګر لمانځه ته چې ورځې 15 منټه مخکې ورشه، 4 رکعاته د سنت زوایدو په نیت باندې وکړه. داسې وکړه لکه دا نور صورتونه صرف نیت د سنتو زوایدو کیږي. دې کې دومره زیات فضیلت دی. هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې یا الله ته رحم وکړې پر هغه چا باندې چې هغه د مازدیګر تر لمانځه مخکې 4 رکعاته د سنت زواید کوي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام دعا قبلیږي د هغه چا په حق کې کوم څوک چې دا عمل وکړي، د مازدیګر د لمانځه مخکې 4 رکعاته دا سنت زواید وکړي. او بیا خاص په روژه کې د هغه ډېر زیات فضیلت وي، ځکه په روژه کې نفل عبادات هغه د فرضو په درجه باندې ثواب لري. او دا شان د ماښام تر لمانځه وروسته بیا د اوابین لمونځ دی. اواب هغه چاته وایي چې کم څوک ګناه وکړي، بیا سمدستي د هغه ګناه نه توبه وباسي، د الله نه معافي وغواړي، نو دې لمانځه ته د اوابین لمونځ وایي. دا 6 رکعاته کیږي، 6 رکعاته نفل دی. په 2 رکعاتو باندې دا هم کیږي. نو دا داسې ده چې کله د ماښام سنت وکړي، د هغه نه بعد به خبرې نه کوي، بس دا د اوابین نفل به شروع کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم څوک د ماښام تر لمانځه وروسته دا د اوابین لمونځ 6 رکعاته وکړي،
نو د ده نوم به د اوابینو په لیست کې ولیکل شي، یعنی د توبه کوونکو په فهرست کې به د ده نوم ولیکل شي. او یو روایت کې دا راځي مراقي الفلاح کې هغه نقل شوی دی چې کم څوک د ماښام تر لمانځه وروسته 6 رکاته صلات الاوابین وکړي، په داسې حالت کې چې تر سنتو وروسته یې خبرې نه وي کړي اوابین شروع کړي، نو ده ته به رب لاعزال د 50 کلونو ګناهونه معاف کړي. ځکه دې ته اوابین ویل کېږي د توبې لمونځ، د توبهګارانو لمونځ، د توبه کوونکو لمونځ. نو دا لمونځ څخه هم باید مسلمان غافله نشي، دې ته هم خاص په رمضان المبارک کې اهتمام وکړي، ځکه رمضان المبارک د مغفرت میاشت ده، دا د ګناهونو د ختمېدلو میاشت ده. نو په دغه اعمالو باندې ته خپل ګناهونه ختم کړه. نو دغه لمونځونو ته مسلمان باید اهتمام وکړي. او بیا خاص مسلمان باید دې ته متوجه سي چې په دې میاشت کې چې یو عمل نفل هغه د فرضو په درجه ثواب لري، نو هغه که ته هر عمل وکړې چې څنګه ثواب یې تا ته درکول کېږي، څنګه ستا ګناهونه په معافېږي، دغرنګه که ته د دې عمل ثواب وبخښې و خپل مور و پلار ته، خپل نیکه ته، خپل انا ته، خپل اقرباو ته، خپل مرحومینو ته، کم څوک چې وفات شوي دي هغه ته هم دغه ګناهونه په معافېږي، هغوی ته هم دغه درجات بلندېږي، دغه ثوابونه ورکول کېږي. نو د مور و پلار حقوق ما او تا هسې هم نه دي پر ځای کړي، که ژوندي وي او که وفات شوي وي د هغو دپاره هم وکړه، د مغفرت دعا هغوی ته وکړه. نور اقرباوي چې هغه وفات شوي وي هغوی ته دعا په دې کې وکړه، د خپل ټولو اعمالو ثواب ته هغوی ته بخښلی سې، تا ته هم ثواب درکول کېږي، هغوی ته هم ثواب ورکول کېږي، ستا ګناهونه هم په معافېږي، د هغوی ګناهونه هم په معافېږي. نو دغه اعمالو ته باید مسلمان زیاته پاملرنه وکړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفی صاحب.